پیښو ته د رسیدو په چارو کې د مبارزې وزارت څخه راغلي پلاوي د دویمې ورځې په جریان کې هم د سپیرې ولسوالۍ له هغو نویو جوړو شوو کورونو له نږدې لیدنه وکړه چې د بیلابیلو موسساتو له لوري هغو خلکو ته جوړ شوي ول چې د تیر کال مرګونې زلزلې ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي ول. له یادو موسساتو د کوروډاید موسسې یو تن انجینر بیا د خپلو کارونو او جوړو شوو کورونو په هکله وایي. دې پروژه کې 321 ګټه اخیستونکي موږ درلودل چې د 321 اخیستونکو ګټه اخیستونکو نه 140 ګټه اخیستونکو ته 2 اتاقه جوړ سو او 180 ګټه اخیستونکو ته 1 اتاق جوړ سو. همدغه ګټه اخیستونکو ته موږ ژمنې مرستې په نظر کې نیولې وې چې هغه ژمنې مرستې 2 بخښه درلودل. یو لباس د $400 معادل لباس ورته په نظر کې نو ورم کوړه او د ژمي د ګرمېدو لپاره ورته $200 نقد ورکړل او 140 کورو ته د هر کور پر سر باندې 2 اتاقه و $2660 مرته ورکړي دي. بلور بیا راغلي پلاوي د موسساتو کارونه وستایل او وی ویل چې د سیمې اوسیدونکو ډیر بېوسه دي او باید پرمختیایي او روغتیایي نور کارونه هم ورته ترسره شي. د خوست ولایت راغلی او بیا مو وغوښتل چې ولاړ سو د ټولې ساحې نظارت او ارزیابي وکړو. وګورو ودې ته در خپل اندازې موسساتو کار ځکه زیات کړی دي چې خلکو خپل شخصي مصارف هم ورسره ګډ کړي دي. دا چې منطقه ډیره پراخه منطقه ده او زلزلې ډیر تاوانونه پیښ کړي و نور مرستو ته هم اشد ضرورت دی او د کورو جوړېدو ته هم اشد ضرورت دی. نو موږ د اسلامي امارت او خیریه بنسټو ټولو موسساتو مو غوښتنه ده چې دا خلک ډیر غریب دي او د کومک مستحق دي. د کورونو مالکین بیا له حکومت او موسساتو ډیر خوښ دي چې په وخت ورته رسیدنه وشوه. دوی همدارنګه غواړي چې دا زلزله چې په میګ نه وشوه میګ ډیر اړین پوتې وي چې میګ ډیر بوزله خلکو ډیر خوراجس خلکو هیڅ واسې نه لرو کورونه ړنګ وي هیڅ واسې نه لرو چې د خپله دمره کوشش کړی وای چې دوی وا کوټه جوړه کړې وای. دغه مؤسسې د امارت په امداد او په خپله کوشش په خپله مټې میګ سره دومره همکاري وکړه چې میګ دا کورونه مکمل ړنګ وي. میګ کرینا بیت په بدیا وي میګ په خیمه کې ژوند کو دا میګ دغه مؤسسانه امیر ډېره مننه کوي چې میګ ته د خپل همکاري شریکه کړه. په راتلونکي کې میګ په د اسلامي امارت په مشرانو نه دا غږ ده چې میګ ته سړک جوړ شي میګ ته کلینیک جوړ شي میګ ته مکتبونه جوړ شي. میګ سخت ضرورت لري میګ به تعلیم استر شوی تعلیم نه لري په یو تلفون په لمبر نه پیږي. یاد دی وی چې د راغلي هیئت مسؤلینو په وینا په راتلونکو ورځو کې به د خوست ولایت سپیرې او تڼۍ ولسوالۍ سربیره د پکتیکا ولایت ګیان او نورو ولسوالیو کې 15,000 هغه نوي کورونه چې د بیلابیلو موسساتو له لوري جوړ شوي دي خپلو مالکینو ته رسما وسپاري.